سلام، اوس هم د 11 بجو خبرونه. د طالبانو ډلې پخوانی مرستیال ملا عبدالغني برادر چې له 9 کلونو راهیسې په پاکستان کې بندي و راخوش شوی دی. دغې ډلې په یوې اعلامیې کې چې رسنیو ته استولي ویلي د ښاغلي برادر روغتیایي حالت ښه دی او د نوموړي په خلاصون کې هیڅ ډول معامله واسطه نه ده شوې. طالبانو په دې اړه چې ملا عبدالغني برادر اوس چیرې دی او همداراز د طالبانو په ډلې کې به کوم موقف ولري څه نه دي ویلي. په افغانستان کې د استرالیا سفیرې له افغانستان سره د امنیتي مرستو د دوام ډاډ ورکړ. نیکولا ګوردن سمیت تېره ورځ د افغان حکومت د ملي امنیت له سلاکار سره په کتنه کې زیاته کړه چې د افغانستان د امنیت خوندیانې په برخه کې به د یوه همکار هیواد په توګه له ملي یووالي حکومت او افغانانو سره پاتې شي. په دې کتنه کې حمدالله محب له افغانستان سره د استرالیا مرستې وستایلې او د یادو مرستو پر دوام له ټینګار سربیره له افغان ځواکونو او د جنیوا په جوړېدونکې ناسته کې د استرالیا ونډه مهمه وبلله. 140 ښځینه پولیسې به ډېر ژر د یوې 6 میاشتنۍ روزنیزې دورې لپاره ترکیې ته واستول شي. د کورنیو چارو وزیر تېره ورځ له دغو پولیسو سره په کتنه کې وویل د پولیسو په اړیکو کې د ښځینهو په نه شتون کې د امنیت ټینګښت او د قانون تنفیذ ناشونی دی او په دې برخه کې د ښځینهو د جذب په موخه هڅې کوي څو میرمنو ته روزنیزې موقع او مسؤونه کاري فضا برابره کړي. د نوموړي په وینا د ترکیې په سیواس اکاډمۍ کې د دوی له روزنیز بهیره به په دوامداره توګه څارنه هم وکړي. د لوګر په مرکز کې 2 طالبان په یوه هوایي برید کې ووژل شول. دا کسان تېر ماښام د پل علم ښار په دوشنبې سیمه کې هغه مهال په نښه شول چې د یو ترهګریز برید د ترسره کولو هوډ درلود. د لوګر د امنیه قمندانۍ ویان شاپور احمدزی وایي په دې بمباریو کې د سیمې اوسیدونکو ته زیان نه دی اوښتی. او د بغلان پولیسو د نشهیي توکو د قاچاق په تور د 2 کسانو له نیولو خبر ورکړ. دغو کسانو 800 ګرامه شیشه چې په کابل کې په یو موټر کې ځای پر ځای کړي وو غوښتل یې شمالي ولایتونو ته یې ولېږدوي، خو تر هغې مخکې تېر مازدیګر د پلخمري ښار په شمرق سیمه کې د پولیسو له لوري نیول شوي دي. د بغلان د امنیه قمندانۍ ویان ذبیح الله شجاع وایي د یادو کسانو دوسیې به ډېر ژر عدلي او قضایي بنسټونو ته وسپارل شي. دا تر دې مهاله وروستي خبرونه، تر بیا مو الله امل.